بل د صلات تسبیح په باره کې کسان تپوس کوي دا ډېر قیمتي مونځ دی نو په اخره عشره کې هره شپه کوئ هره شپه نبی علیه السلام خپل تره ته ورکړی و په وظیفه کې وی الله به دې مخکني او وروستني او غټ او لوی او پټ او ښکاره ټول ګناهونه به دې وی الله معاف نبی علیه السلام ورته ښودلی و نو صلات تسبیح دا زنانه ورته اوږد مونځ وایي او نوم یې صلات تسبیح دی نو دام په اخره عشره کې هره شپه کوئ که لیلة القدر یو تا پکې دغه مونځ کړی دا یاد ساتئ ما پې تجربه کړې ده چې چاته څه مشکل وي که نه او دې صلات تسبیحو کې بیا دعا ووایي که دا مشکل حل نشه که نه او ده ونه لیدل نو زه به جرم ورکړم هره شپه صلات تسبیح کوئ ماسخوتن ودرېږئ وایي که دا لیلة القدر یو زما پکې صلات تسبیح راشي او د هغې اسانه طریقه ده خلک اکثر طریقه باندې لږ ورته مشکلات اسانه طریقه یې دا ده چې د څلورو رکاتو نفلو نیت کول که صلات تسبیح وای څلور رکاته صلات تسبیح مون ادا کوم په دې حاضر وخت الله اکبر څلورو رکاتو نیت دې وتړو چې څلورو رکاتو نیت دې وتړو نو سبحانک اللهم وبحمدک دا به شروع کړي که نه چې ولا اله غیره ووایي نو 15 پیری به وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پاپا لو پسې نځي لا حول ولا قوة الا بالله دا به پکې نه وي 15 پیری به وای بیا به وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا به الحمد وای بیا به سورت وای چې قرات مکمل کې رکوع ته به لا نځي دغه ټیم کې به 10 پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 پیری دي چې رکوع لورللې سبحان ربي العظیم دې 3 پیری وي نو بیا رکعتې کلامو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په رکوع کې دې 10 پیری وي چې سمع الله لمن حمده دې وي نو بیا 10 پیری وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به کته سجدې لاړ شي چې 3 پیری سبحان ربي الاعلى وای بیا 10 پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اولی سجدې نه راپاڅېدلې منځ کې کېناستلې دو سجدو منځ کې جلسه کوي په دغې کې به هم 10 پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې بلې سجدې له لاړ شي 3 پیری سبحان ربي الاعلى وای بیا به 10 پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا په یو رکعت کې 100 پیری شول 75 د ولا اله غیرک نه د رستو 15 پیری ویلو په قرات پسې 10 په رکوع کې 10 سمع الله لمن حمده پسې 10 په اوله سجده کې 10 په منځ کې جلسه کې 10 په درېیمه سجده کې 10 75 پیری به دا راځي په یو رکعت اوس چې دویم رکعت ته ودرېدې هلته خو سبحان نشته دا خو په اول رکعت کې وه نو ډایرکټ به وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری بیا به بسم الله وایي الحمد به شروع چې قرات ختم کې بیا 10 پیری بیا د قزور ترتیب چې 2 رکعاته پوره کې په قاعده کې نو په قاعده کې ګورې دا نشته دی ښه 2 رکعاتو باندې چې سړی کومه لنډه قاعده چې د هغې نه درېیم رکعت ته ودرېدې نو بیا هم سبحان نشته نو بیا به ډایرکټ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو د رکعت په شروع کې 15 پیری دی او بیا 10 پیری دی نو دا 75 پیری په یو رکعت کې رالل نو دې ته صلات تسبیح وایي په دې الله ټول ګناهونه معاف کوي او دې باندې مشرانو تجربه کړې د ډېر خیرونه او برکات دي نو چې دا رانه پوت نشي اخره عشره کې او مې زنانه او کو مې نارینه